چیرته چې اوبه خبرې کوي. د کونړ په شیګل دره کې د غرونو تر سوري لاندې د اوبو له شور او ځواک سره د دې ژرندې هر څرخ د تاریخ یو ژوندۍ کیسه ده. یو داسې کیسه چې خپل نوي نسل ته زاړه ارزښتونه بیانوي. دا ژرنده یوازې د غنمو د وړو وسیله نه ده، دا زموږ د نیکونو له وختونو راپاتې یو دود دی، یو فرهنګي میراث او یو ژوندی تاریخ. داسې خبره ده چې دا ګوره زموږ یو د غریبۍ یو کسب دی، ښه حلال کسب دی، ښایسته کسب دی. ګوره د سولري ژرندې ماشینونه راوتي دي چې سولر نه کار کوي، خو د هغو وړو او د دوو وړو فرق دی. دا ګوره ښه دي او دا چې کوم دی دا زموږ او دې قام نه جوړ کړی دی چې دا قام ګوره زموږ د لاس نه ورته څه مرسته کوي. دا ګوره یو علا کسب دی. دا زما موږ ته د دې وختونه دا پاتې پلار د نیکه وخت او باید دا هغه موږ ژوندي وساتو او دا خپل دا کسب دې درې لمنې موږ جوار لکوو، وربشې ولکوو، غنم ولکوو او دا ګوره د غنمو او د وربشو دې کې شلم اخلو او په جوارو کې پنځلسمه کاسه اخلو او په غنمو په وربشو کې شلمه کاسه. په داسې حال کې چې نوې ټکنالوژي ډېر زاړه کسبونه له منځه وړي، خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي د خپلو پخوانیو ارزښتونو د ژوندي ساتلو لپاره باید خپل پخوانی کلتور له پامه ونه غورځوو. ژرند دود او رواج چې ورو تر ورو ختمېږي، همدا لامل یې همدا کیدای شي چې په علاقه کې سولري او برقي ماشینونه زیات وي، نو خلک هماغې ته ورځي. خو په هغه علاقه کې دا دودونه زیات وي، خلک ژرندې په ټپ او په پنج ولاړې وي چې عمل ته اوبه نه وي. نو الحمدلله زموږ په علاقه کې اوبه ډېرې زیاتې دي او باید چې د ژرندو دود او رواج ژوندی وساتل شي، ځکه چې دا د ډېرو پخوا زمانې څخه موږ ته راپاتې دی او باید چې دې دود او رواج ته په درانه سترګه باندې وکتل شي او پل نه شي. که څه هم په زیاتره علاقو کې دا دودونه په ټپه ولاړ دي، خو عمل ته یې عمده لاملونه دا هم کیدای شي چې هلته سولري ماشینونه وي او اوبه نه شتون ولري. نو الحمدلله زموږ په علاقه کې اوبه زیاتې دي او باید د ژرندو څخه استفاده وشي او دا د ژرندو او د ماشینونو وړل سره ډېر توپیر هم لري، ځکه چې د ژرندې اوبه چې دي د وړه دا په طبیعي اوبو او په ګټو باندې کېږي او اکثره خلک وایي چې د ژرندې وړه زیات خواږه وي. چیرته چې ژرنده څرخي هلته دودونه هم نه مري. موهب مامون، زیرک یوټیوب چینل، کونړ شیګل ولسوالي.